سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در وښیم که چیرې زموږ د موبایل ګوشه کې خراب وي هغه باید ایسته وانهچوو. نو یعنې دغه طریقه باید خامخا وکړو تر څو موږ په خپله ګوشک باندې 100% ډاډه شو چې دا خراب دی او که نه دی خراب. مثال په توګه ملګرو موږ چې کله ګوشه کې یو میوزیک اورو نو هغه میوزیک خامخا د یو ښی ګوشکه کار کوي او چپه ګوشکه کار نه کوي. دا څه وجه ده ملګرو؟ یا هم تاسې به دا فکر کوئ چې د ښی ګوشکه کار وکړي یا چپه کار نه کوي. تاسې به دا ګوشکه ایسته چې زه به دوکان څخه به نور نوې ګوشکې ښیي. نه ملګرو تاسې داسې مه کوئ چې دا ښی ګوشکه کار کوي او چپه ګوشکه کار نه کوي. ډایرکټ ګوشکې وشکوئ یا ایسته واچوئ لاړ دوکان څخه نورې ګوشکې واخلئ. نه ملګرو یو وارې دا طریقه خامخا وکړئ. دا کومه زه درته په ویډیو کې درښیم، بیا له هغې څخه وروسته که کار درته ونه کړي بیا ستاسو ګوشکې خراب دي لاړ شئ نورې ګوشکې واخلئ. خو تر څو مو چې دغه زما چې کومه طریقه در ښودلې دا طریقه ونه کړئ نو تاسې خپله ګوشکې ایسته مه اچوئ نو ګوشکې به در باندې اضافه سي، یعنې خوښې به ستاسو پیسې لاړې سي. زه نه غواړم ستاسو بې ځایه روپۍ یو روپۍ هم بې ځایه لاړې سي. هغه روپۍ چې تاسې بې ځایه مصرف کړئ یو بل شي باندې مصرف کړئ څه کار به درته وسي. نو دغه ویډیو وګورئ هېڅ مشکل نشته ده. نو ویډیو مو که چېرې خوښ شوه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نور هېڅ شی هم نه درڅخه غواړم. زه د ویډیو تر ویډیو شروع کولو له موږ سره اوسېږئ. دې لپاره تاسې پوه شئ زموږ دا ګوشکه روغه ده او که نه، یعنې ښی ګوشکه کار کوي چپه کار نه کوي، چپه یا کار کوي یا ښی کار نه کوي. دا څه وجه ده ملګرو؟ دې لپاره ستاسو موبایل کې یو سیټینګ ده، هغه سیټینګ تاسو غلط شوي خو هغه سیټینګ تاسو ته نه معلوم. کوم سیټینګ ده؟ لومړی به راسو د موبایل سیټینګ ته. نو زه راځم موبایل سیټینګ ته، تاسې هم سیټینګ ته راسئ. دا سیټینګ په هر موبایل کې ملګرو موجود دي. دلته لیکل اکسیسیبیلیټي، نو د اکسیسیبیلیټي کې دغه کلیک واخلو. نو کله مو چې اکسیسیبیلیټي باندې کلیک واخلو ته لیکل هیرینګ، دا هیرینګ تاسو ووهئ. نو کله مو چې هیرینګ ووهو نو دلته ملګرو لاندې یو بخش کې موږ ته یو اپشن راکوي لیفت رایټ ساوند بالانس. دا ملګري دا ګور ملګرو آف وي، هغه وخت کې آف کېږي. تاسې کله موبایل کې ګوشکه نه وي دا څنګه آف وي، کله چې ګوشکه ورکړي ملګرو دا څنګه کېږي آن کېږي. مثال په توګه ورته ملګرو دا اپشن څنګه سو آف سو، زما لا سپیکر هم بند سو، مایک ښه ملګرو بېرته زه ورکومه. ورته وګورئ ملګرو دا اپشن څنګه سو بېرته آن سو. دې مطلب څه ده؟ که چیرې ملګرو ستاسو په موبایل کې دا زه درته کومه دا داسې وي داسې اوس دا په دې معنا سوه ملګرو چې دا څنګه چپه ګوشکه هېڅ کار نه کوي او لیفت رایټ ګوشکه یعنې ښي ګوشکه کار کوي، نو چپه ګوشکه به اوس تاسو ته کار نه کوي. او که چیرې ملګرو داسې وي دلته راغلی وي دا په دې مطلب چې دغه ښي ګوشکه کار نه کوي، یوازې چپه ګوشکه څنګه کوي کار کوي. نو که چیرې په دغه حالات کې موجود وي، دغه نارمل حالات کې موجود وي، نو هم چپه ګوشکه کار کوي هم ښي ګوشکه کار کوي. که چیرې ستاسو سیټینګ لږ یا داسې وو نو پوه شئ چې زموږ سیټینګ خراب ده نو ګوشکه څنګه ده نه ده خرابه. یا که دا رقم وو نو پوه شئ ستاسو د موبایل سیټینګ خراب شوی، ستاسو ګوشکه نه ده خرابه. او که چیرې ملګرو داسې وو داسې نو پوه شئ ستاسو بیا که چیرې دا رقم سیټینګ وو او ستاسو ګوشکې بیا هم کار نه کوو نو پوه شئ ستاسو ګوشکه خرابه ده، بیا ستاسو په موبایل کې هېڅ مشکل نشته. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. هیله چې ویډیو مو خوښي یو شی مو زده کړي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو درسته مدد کومه په لوی او بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.